لغمان کې په یو نوي جنګ ځپلو کورنیو نږدې 6 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وویشل شوه. نن په لغمان کې د مرکز ولسوالیو په ګډون په هغو یو نوي جنګ ځپلو کورنیو نغدي مرسته وویشل شوه چې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې د کورنۍ غړي شهیدان او یا ټپیان شوي وو. شوي نغدي مرسته چې د 23 شهیدانو او 8 ټپیانو کورنیو ته د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د اجرایي ریاست د سلاکارانو او د اړوند کمیسیون په لاسونو وویشل شوه. د هر شهید کورنۍ ته 100,000 او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې. لغمان والي د مرستې د ویش پر مهال وویل موږ مسؤلیت او دنده لرو چې د هرې مظلومې او دردېدلې کورنۍ سره همکاري او بشري مرسته وکړو او پر وخت سره یې ستونزو او غوښتنو ته ځان ورسوو. د افغانستان دولت په ټوله قوت سره تلاش کوي چې هر چیرې بېوزله وي، یتیم، شهید د هغوی کورنۍ سره لاسنیوی وکړي. تاسو شاید د دې شهیدان یاست چې په دې ولایت کې په مختلفو ورځو کې دلته د مهاجرینو د ریاست، کار او امور اجتماعي د ریاست، د سورې میاشت د ریاست، همدغسې د نورو هغه موسساتو لخوا چې کوم دلته مستحقینو ته کومکونه ورکول کېږي هغه بېساري دي. د یادونې وړ ده چې نږدې هره ورځ په لغمان کې د راستنو شوو کډوالو، داخلي بېځایه شوو، اړمنو او جنګ ځپلو کورنیو سره پراخې بشري مرستې کېږي چې د ولسي رضایت سبب شوي.